ها دا یو ورور سوال کړی دی چې آیا بېهوشۍ سره اودس ماتیږي او که نه. په دې مسله باندې د امت د علماو اجماع ده، یعنې د ټولو علماو اتفاقي خبره ده چې په بېهوشۍ سره اودس ماتیږي. اگر که لږه معمولي بېهوشي په سړي راشي که نه د ده اودس ماتیږي. ولې اودس ماتیږي؟ د سوچ خبره ده که نه، شعور یې ختم شي. دی په ځان نه دی پوه چې زه په څه حال کې او ګوره دا عقل ختمېده په لیونتوب سره، په بېهوشۍ سره، په هغه نشې سره چې عقل ختموي، هغه دوایي چې سړی نشه کوي، په دې ټولو سره اودس ماتېږي. ګورې چې کله عقل زایله شي، ولې ځکه چې عقل چې زوال العقل چې کله راشي، که هغه لیونتوب دی، بېهوشي ده او هر څه چې د سړی په ځان باندې بیا نه پوهېږي، او که دا ډېر او که دا لږي. امام ابن المنذر رحمه الله وی د علماو اجماع ده په دې باندې چې څوک بېهوشه شي نو دی به لازم بیا اودس کوي، ځکه چې اودس یې مات شو. یو سړی دی اوده شو، خوب هم دوه قسم، یو خو هغه خوب دی چې دی د خواوشا د حالاتو نه خبرېږي، نو دې کې اودس نه ماتېږي، هسې جټکه وټکه ووایي کې اودس نه ماتېږي. یو هغه خوب دی چې دی پکې جوور ورشي، اودس یې ماتېږي که نه؟ داسې ښه ده مګر څوک وګوري چې نه ماتېږي، چې جوور اوده شو اودس یې که په ناسته اوده دی که په ولاړ اوده دی که په ملاسته، ځکه چې بعض علما پکې دا فرق کوي، وایي د ولاړې هغه نه ماتېږي او د ناستې هغه نه ماتېږي او د ملاستې هغه ماتېږي. داسې کمزورې خبرې دي. صحیح خبره دا دی چې خوب، هغه جوور خوب چې د خواوشا تا ته څه پته نه لګي، دې سره اودس ماتېږي، که دا ته ولاړې او که ناستې که پروت او که هر څه. اوس دا اوده چې دی ده ته چې ته اواز وکړي دی راپاسي که نه راپاسي؟ یو سړی چې اوده وي په اواز راپاسي که نه؟ راپاسي. دا بېهوشه پرې راپاسي؟ نه راپاسي. نو چې د هغه اودس مات شو د خوب د لاسه، د ده دا څنګه ماتېږي د بېهوشۍ د لاسه، او دی د هغه نه زیات جوړته لري. اخو لا بیا هم یعنې چې تی راپاسې هغه راپاسي، او دا چې کوم بېهوشه شوی دی دی خو راپاسي نه، چې کله د ده نه بېهوشي لاړه دی او په خپله راپاسي. نو حاصل د جواب څه شو؟ بېهوشۍ سره اودس ماتېږي. ها دا یو خور سوال کړی دی چې دا بعض زنانه د باڼه لګوي مصنوعي او نوکان لګوي، دا غټ غټ نوکونه میلاویږي په دې بازارونو کې، اوږده اوږده دا لګوي، دا جایز دی او که نه؟ اولنی خبره دا یادول پکار دی چې دا اکثر زنانه چې نن سبا دا ناروا کارونه کوي، نو دی چلونه یې زده کړي د ډمانو نه دي او د غیر مسلمونه، او دا د ټیویانو او د انټرنیټ او د ډیش برکت دی چې زنانه دا چلونه کوي. زه دې خویندو ته دا ویل غواړم چې ښایست، اصل ښایست چې په هغې سره زنانه ښایسته ښکاري، هغه دینداري ده. او که یو زنانه دا روزي برابر کړي او باڼه اوږده اوږده ولګوي او نوکان ورسره غټ غټ ولګوي که نه، ورب الکعبه که پرې ښایسته شي چې څو پورې پکې دینداري نه. او یو زنانه ښایسته کېږي په دې سره چې کله دا د خپل خاوند خیال ساتي او د خاوند د حقوقو خیال ساتي، دا په دې سره ښایسته کېږي. په دې چلونو ملونو سره زنانه نه ښایسته کېږي، او دا د درنو زنانو کار هم نه دی، او دا د دیندارو زنانو کار هم نه دی. نو دا باڼه لګول دې دپاره چې اوږده ښکاري دا حرام دي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وصل الشعر نه منع کړي، د ویښته په ویښتو پورې لګول. او دویم دا نوکان چې دي دې کې تشبه دی په غیر مسلمو پورې، ځکه چې دا نوکان غټ غټ دقه ډمانې لګوي
او د هغوی هغه زنانې لګوي او داسې نیکه زنانه نوکان غټ نه پرېږدي. که نه زما دا خبره به غلطه وي، هسې دینداره ښځه نوکان غټ پرېږدي او څه ضرورت دی ورته؟ یعنې دیندارې ښځې ته څه ضرورت دی چې هغه نوکان اوږدوي؟ په دې څه کوي؟ نو دا نوکان اوږدول دا د ډمانو یو نښه جوړه شوې ده او د بېدینو خلکو. نو دا جعلي نوکان لګول دا خو د هغوی سره ځان یو شان کول. او سبحان الله شریعت تا ته وایي نوکان څه که واړه که ته پسې ځې د مارکېټ نه پسې نور رالې ولګوې، یعنې الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي او دا زنانه روانه په کم طرف باندې ده. د الله نه یره پکار ده. نن سبا د زنانو کې دا قصې ګوره ډېرې شوي دي، دا جعلي ویښته لګول نقلي او دا روزي ویسته چې په دوی باندې لعنت ویلی شوی دی، دغه شان دا باڼه لګول او دا نوکان لګول او څه ناشنا قصې راووتې. نو الله دې رحم وکړي. مخکې ورځو کې تللی وم یو اسپتال ته، خو هغه اسپتال خاص د دغه و لکه داسې بیماریانې پکې نه وي چې لکه د معدې او د مثانې او دا بیماریانې ټول د دې بدن د دغه سره سرمنې سره او د دې سره تعلق ساتو، بدن سرمن او چربي او دا قسمه خبرې وې ټولې. نو هلته د هغوی سره زه انتظار مې کو، ډاکټر لا نه و راغلی. نو هلته کتاب پروت چې دې اسپتال کې د څه څه علاج کېږي، نو په هغې کې ورکړي ورور د زنانو دپاره یو خاص ډسکاونټ څه دي. که څوک شونډې نری کوي نو موږ سره دغه شته، که شونډې پیړی نو موږ سره هغې خاص ډاکټران دي، او که څوک پوزه اوږدوي موږ سره کسان دي، او که څوک یې نری کوي نو موږ سره ډاکټران شته، او که څوک یې راپړسوي نو موږ سره شته، او که څوک دا کوي او که څوک دا کم حالات رالو. او تعجب به هغه وخت کې وکړي چې ځوان شیر ورته پروت وي، شونډې نری کوي او غټوي، هلکان ورته پراته وي، پوزه رالګه داسې که او شونډې داسې که او مخ داسې که. دی هم بیا چې راوځي وایي چې هلک یم. اوس هلکان هم دا قیسې شروع کړي، جنکۍ خو پرېږدي، جنکۍ خو به ډېره مخکې تلي قیسه، اوس هلکانو شروع کړې ده. ما تاسو دا خبره کړې که ما په خپلو سترګو یو دوکان ته موږ ورغلو، واړه را سره وو، هغوی څه ځان له سامان اخېستو، ښه باقاعده قسم رجالي د میک اپ په سامانونو کې دا د سړو پوډر موډر پراته وو. نو هغه هلک یمنی و، ما دا خلک کوي دا خندا شي شو ما ته وایي دا دغې نه زیات چلېږي. اوس وایي دا شی چلېږي، هلکان راماتي او څوک وایي داسې پوډر راکړي چې رنګ مې لږ غنم رنګی شي، او څوک وایي چې لږ سپین شي، او څوک وایي چې نینګي مې ورسره سری شي، او څوک څه وایي څوک څه وایي. دا سبحان الله چې روان وخت به څنګه وي، خو الله دې په موږ ټول باندې پردې راواچي او د خپلو بچو ډېر خیال کوئ، د دوی ډېر خیال کوئ، ځکه چې سبا له به ما او تا نه یو او دوی ته دین وښایي، دوی ته الله وښایي، دوی ته غیرت وښایي، دوی ته پښتو وښایي، صحیح پښتو، هغه نه چې شریعت خلاف وي، او چې دوی ښکلی د سړیتوب ژوند تېر کړي. ځکه چې دا کم حالات چې زه علم چې دا اوس کم دي که نه، نو زمونږ بچي نوسي الله دې د هغوی په حال باندې رحم وکړي، ځکه چې هغوی ته فتنې د دین هم زیاتې دي. نو دا زنانو چې کوم چلونه شروع کړي دي، زه ورته د زړه د کومې د ټولو خویندو میندو لوڼو ټولو ته دا وایم چې له الله نه ویرېږئ او دا چلونه پرېږدئ. ها صحیح د زنانه له میک اپ جایز دی، هغه میک اپ چې نقصان ورته نه ورکوي، ځان ښایسته کولی شي، ډول سینګار کولی شي، خو د شریعت په حدودو کې دننه. او دا ډول او سینګار دي چا ته کوي؟ خاوند ته دي کوي. او که چېرته د زنانو منځ له ځي او داسې سینګار وکړي د شریعت په حدودو کې دننه دي کې هم څه حرج نشته. خو دا کیسې چې دا چلیږي او موږ ترې خبر یو، دا روزې او دا باڼه او دا نوکونه او دا شونډې نری که او شونډې غټې که او پوزه دنګه که او پوزه چیته که، دا ناروا دي ټول، دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، الله دې هغوی د بې حیایۍ نه بچ ساتي،
زمونږ زنانه زمونږ لونه زمونږ میندې الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې د پیغمبر د بیبیانو په نقش قدم روانې شي او څوک چې زمونږ د مسلمانانو زنانه خرابول غواړي او په هغوی کې بې حیایي راوسته غواړي نو رب العالمین دې په دنیا او آخرت کې په شرمونو وشرموي. دا یو ورو سوال کړی دی چې د دې زخم نه چې د اوبه راوځي دې سره اودس ماتېږي او که نه، لکه یو ځای زخمي شي نو کله ناکله د هغې نه سپینې اوبه لاړې شي. دا مسله ماته ښکاري مخکې ما یو څو پیرې دې جواب کړی دی. بعض علما دا وایي که دا اوبه لږي اودس ورسره نه ماتېږي او که ډېرې اودس ماتېږي، او بعض علما دا وایي چې دې وتو سره بلکل اودس نه ماتېږي. امام شافعي رحمه الله، امام احمد او د مدینې مشهور و فقها د هغوی دا قول دی چې د دې دوو لارو نه علاوه، دوه لارې یعنې د ډکې مچازو لار او د تشو مچازو لار، د دې نه علاوه د بدن نه چې هر څه وځي سوای د ډکو مچازو تشو مچازو نه، په دې سره اودس نه ماتېږي. او په هغې کې دم دي د زخم نه د اوبه تله، او زمونږ خو په ځاني سره په دې مطمئن دی دې سره اودس نه ماتېږي. وجه دا دی چې اصل دا دی چې اودس نه دی مات، نو څوک چې وایي چې اودس یې مات دی هغه به څه ښایي؟ هغه به دلیل ښایي، او په دې باندې صحیح واضح دلیل نشتی چې د زخم د اوبو د وتو سره اودس ماتېږي. بل دا چې یعنې موږ د قرآن او حدیث تابعدار یو، موږ د هغې نه اخوا دېخوا کېدی نه شو. د الله په بندګانو باندې موږ څنګه یو داسې کار لازم کړو چې هغه لازم نه دی؟ د الله د بندګانو اودس ته څنګه ماتې او شریعت وایي چې اودس مات نه دی؟ نو په دې باندې داسې دلیل نشته صحیح. نو ځکه مضبوطه خبره هم دقه ده چې د زخم نه چې دا کمې اوبه ځي دې سره اودس نه ماتېږي.